دنیا کې 400 میلیونو ته ډینګي چې کوم وایرس دی دا لګیږي. هر کال 400 میلیونه خلک دینه متاثر کیږي او 4 میلیونه خلک هغه دی بیا چې ډیر زیات خطرناک وي دینه او یو زره خلک داسې دي چې هغه دینه یو کال کې مړ کیږي. او ډینګي چې کوم وایرس دی کنه د دې لپاره کزه تاسو ته دا وایم چې د دې حقیقت دا دی چې اوسه پورې میډیکل فیلډ کې یا ریسرچر چې څومره دي دا اوسه پورې فیل دي. د دې علاج کې د دې اوسه پورې داسې سپیسیفیک ټریټمنټ نشته چې ډینګي د لپاره دا ټریټمنټ دی. د کلم چې د یو سیز علاج نه وي کنه نو بیا کول څه پکار دی، بیا احتیاط انتهایی زیات ضروری دی. ډینګي وایرس چې کوم دی دا موږ ته لګیږي څه شي نه، دا لګیږي یو فیمیل مسکیټو نه لګیږي. د په سکرین به تاسو تخکاری دا یو فیمیل مسکیټو دی چې هغه ته موږ ایجپټي وایو یا هغه ته موږ البوپیکټس وایو. دا داسې ماشي دي چې دینه موږ ته څه شي لګیږي، دینه موږ ته ډینګي وایرس لګیږي. نو بیا موږ څه شي شو، بیماران شو. د ډینګي ډیر بیماران داسې وي چې هغه ته پته مونږ لګیږي بالکل ټیک ټاک شي، یا ډیر داسې وي چې دغه ایمیون سیستم چې کوم دی کمزوري وي. نو کمزوري وي هغه باندې ډیر هیوی راشي، هغه خرابول هم شي، هغه ته بلیډینګ هم کېدل شي یا خطرناک کېدل هم شي. کله موږ چې ډینګي ماشه و چې کنه دا ماشه نو بیا څلور ورځې نه والا تر 10 ورځې پورې د دې علامات موږ ته راتللی شي. علامات په څه شي راځي؟ سخته تبه به شروع کیږي. تبه کم ځای پورې ځي؟ تبه ځي یو سل 4 پورې ځي تبه. نو دا څه شی شو؟ سخته تبه شو، سخت ټمپریچر شو. دویم سیز سخت د سر درد براته شروع کیږي. دریم سیز بده کې څه کیږي؟ زموږ ټول بدن کې به دردونه راځي، زموږ جوړونو کې، زموږ پټو کې، د کې بس څه شي موږ ته سخت دردونه به موږ ته شروع شي. څلورم سیز څه شی؟ زموږ سترګې چې کمی دي، د سترګو نه ورستو چې کم ځای دی، سترګو غوټه کې دی نه ورستو زموږ به سخت درد موږ ته شروع کیږي. د کې یا ډیر وخت کې ریشز راوځي، ټول بدن څومره جسم د دې باندې څه شي راوځي؟ ریشز راوځي دی باندې. یا ډیر سیزون ډیر داسې کیږي ډیر کیسونو کې چې زنانه چې کم دي دغه وجاینل بلیډینګ هم شروع کیدلی شي، یا هر چاته نوز بلیډینګ هم شروع کیدلی شي، پوزې نه وینه روانه شي، یا جامونه زموږ وینه روانه شي. ټیک ته زموږ غاښونو نه وینه روانېدلی شي. نو دا د دې علامات دي. اوس که چېرته موږ علاماتو نه موږ ته پته نه لګي چې دا ډینګي دی او که نه دی، نو چې څوک میډیکل فیلډ سره تعلق ساتي یا کار کوي هلته بیا څه شی کول پکار دي؟ دې دپاره چې کوم ډینګي NS1 چې کوم ټیسټ دی هغه کولی شئ، یا ډینګي PCR هم تاسو کولی شئ. خو که چېرته تبه چېرته 4 ورځې د دې تبه وه، 4 ورځو نه پس ته ټیسټ کوي، نو بیا NS1 چې کوم دی یا ډینګي PCR چې کوم دی دا بیا کار نه کوي. بیا کول څه پکار دي؟ بیا کول دا پکار دي څه پکار دی؟ انټي باډي مدد تاسو والی، انټي باډي ټیسټ تاسو وکړئ. مطلب ډینګي انټي باډي چې کوم IgG دی، IgM دی، نو بیا د دې ټیسټ کول پکار وي. چې کله هغه ټیسټ وکړئ هغې نه پسې پته لګېږي چې د انسان ته ډینګي دی او که نه دی. حقه اوس موږ ته پته ولګېده چې او زموږ ډینګي دی. اکثر خلک دا وایي چې دا موږ ډایرکټ هم موږ ته سپریډ کېدلی شي، مطلب خورېدلی شي ډېرو خلکو نه. خو داسې نه دی. تاسو که ته لاس ټچ کې میلاو شي کېني ورسره دې نه خورېږي، خو دې یو څیز کې خورېږي ډینګي. خورېږي څنګه؟ یو انسان دی که چېرته هغې ته ډینګي وایرس وي، بیمار دی د ډینګي، نو که یو ماشه رالو هیلدي ماشه دی، نو که هغه چېرته هغه وچېچلو دا ماشه څه شی شو؟ انفیکټډ شو. د ماشي ته د انسان نه د جراثیم ولګېدو، نو بیا دا ماشی که تا چېرته وچېچي نو دې نه بیا لګېدلی شي. دا خورېږي داسې. اوس چې کله هم چاته ډینګي وي که نه، اوس د دې ټریټمنټ څه شی دی؟ علاج یې څه شی دی؟ علاج اول علاج دا دی که چېرته ځوانان وي، ټیک دی، یا ډېر خلک داسې وي چې هغې ته پته مو نه لګي ډینګي پې تېره شي. خو که چېرته بیمار شوي د ډینګي نو کور کې ریسټ وکړئ، ټیک دی، که ډېر تکلیف نه وي درته کور کې ریسټ وکړئ. ریسټ څومره زیات کولی شئ، څملی وده شئ، خوب وکړئ، آرام وکړئ، ټیک دی، اول خبره. دویمه خبره څومره هم په کار کولی شئ اوبه څکئ، فلویډ څکئ، ضروري شی د مڼې جوس ځان ته کوئ. د مڼې جوس چې کله تاسو کوئ که نه نو ستاسو ایمیون سیستم به څه شی وي؟ بوسټ وي، بیا انسان بالکل هم نشي خرابولی. دریم سیز څه کولی شئ؟ ډېر په یخو اوبو باندې مه لامبئ. څلورم سیز پیناډول ګولۍ دي. بس دا د دې دپاره زبردست یو شی دی چې استعمالیږي 5-6 ورځو پورې، هفتې پورې یا 2 هفتو پورې. دا چې کومه بیماري ده بالکل به ټیک ټاک شي. صحیح دی؟ دا د دې علاج دی، دا د دې طریقه دی. خو که چېرته یو انسان دی هغه ډېر زیات سیریس شو، دې نه ماته ته وویل چې کال کې 21,000 خلک دې نه مړ کېږي. که چېرته یو انسان دی هغه ډېر زیات سیریس و نو بیا هغه هاسپټلایز کول ضروري دي. هغه به هسپتال کې ساتي، هغه ته به پرمننټ ټریټمنټ ورکوي، د هغې کیر به کوي، هغه به هایډریټ ساتي، جوسونه به ورکوي، اوبه به ورکوي، ځینې وخت کې دې ته فلویډ هم لګېدلی شي، انجکشن هم ورته لګېدلی شي. دا یو څو څیزونه دي، دا انتهایی زیات ضروري دي. او که کله هم دا څیزونه تاسو اپناو کړو نو بیا انسان ډینګي وایرس نه چې کوم دی اسانۍ سره بچ کېږي. مهرباني.